forget to like, share and subscribe. Ask Rana Studio. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترم ورونو، زمونږ د نن ورځ سوالات. شیخ صاحب محترم، زمونږ سوال دا دی چې یو انسان د هغې نه په وتر لمونځ کې دعا پاتې شاید دې سره په دې لمونځ کې څه نقصان راځي او که نه؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. د محترم حضرت ورور سوال دا دی چې یو کس دی په وتر مانځه کې دعای قنوت یې ونه لوستله، نو آیا دا به سجود سهو کوي که نه؟ دې کې د علماو اختلاف دی. قول صحیح پکې دا دی چې که یو کس دعای قنوت ونه لوستله، دې دا مونځ چې دا صحیح دی. صحابه به درې ډلې وې د دعای قنوت متعلق. یوه ډله به داسې وه چې هغوی به همیشه دغه دعای قنوت لوستله. غوره کار خو دا دی چې همیشه یې ولوله. یو به داسې وه چې صرف رمضان کې به یې لوستل، او بله ډله داسې وه چې هغوی به نه لوستله. خو دا خبره زده کړئ چې دعای قنوت کې اللهم انا نستعینک دا کوم چې په عوامو کې مشهوره ده، دا دعا په صحیح حدیث کې په وتر کې نقل نه ده چې نبي علیه السلام دا لوستلي. کومه دعا یې لوستلې ده؟ اللهم اهدني فیمن هدیت وعافني فیمن عافیت. دغه دعا دا زده کول پکار دي. اوس که دا یو چا زده نه دی، پس خیر دی، هغو پورې زده کړه. بعضې خلکو کې دا خبره مشهوره ده، وایي د دعای قنوت په ځای باندې 3 ځلې سوره اخلاص قل هو الله احد الولد. دا مسې ځان نه جوړه شوې خبره ده، کوم دلیل نه لري. شیخ صاحب محترم، بل یو ورور سوال کړی چې آیا باتروم ته ځان سره ذکر وکاټ او دغه رنګه یا د الله نوم وړل څنګه دي؟ داسې شی نه، د باتروم ته وړل دا خو صحیح کار نه. یو روایت کې راځي چې د نبي علیه السلام یو ګوتمه وه، هغه باندې الله محمد لیکل شوی و. هغه چې کله نبي صلی الله علیه وسلم به واشروم بیت الخلا ته تله، نو هغه به یې لرې کوله. دې حدیث باندې اگر چې کلام دی، خو تفصیل به داسې وکړو تا سره ډېر قیمتي شی چې هغه د ورکېدلو دغه یې چانس وي چې لکه دا شی به ما نه ورک شي، خل به یې پټ کړي، نو بیا ځان سره نه باسه، په یو سایډ کې کېږده. کوم ځای کې چې ته هغه رفع حاجت کې هلته ځان سره مږده، سایډ کې چېرته کېږده. او که د ورکېدلو یره نه وي، نو بیا بهر یې کېږده، ځکه داسې بې احترامي شانتې راځي. شیخ صاحب محترم، یو بل ورور سوال کړی چې آیا د حیض په حالات کې طلاق واقع کېږي او که نه؟ د حیض په حالت کې یا زنانه د ماهواري بیمارۍ کې ده، طلاق ورکول لا صحیح عمل نه دی، سنت سره موافق عمل نه دی. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم ابن عمر منع کړی و چې داسې حالت کې ته طلاق ورکړي. اوس دا خبره چا دا واقع کېږي که نه؟ نو صحیح قول په دې کې دا دی چې او چا د حیض په حالت کې طلاق ورکړو، نو کار یې خو صحیح نه دی کړی. آیا واقع شو؟ نو واقع کېږي. دا ابن عمر هغه روایت په دلیل دی چې نبي صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلي چې دا یو واقع شو. شیخ صاحب محترم، بل ورور سوال کړی دی چې ستا مال دی د تره سره یا د ورور سره شریک دی او هغه ظالم دی نه درکوي، آیا دې نه دا مال پټولی شي او که نه؟ ستا حق دی یو کس سره دا دی چې مالکانو سره هم ډېر راځي. مثال ته یو چا سره کار کوي که نه، هغه سره ستا پیسې دي پرې واوښتلې نه درکوي، ظالم دی. یا بل دی څوک دی چې ستا د حق په هغه باندې ثابت شو، خو دا ثابت نه چې ته ځان سره فیصلې وکړي. یو کس موږ ته میسج وکړه همیشه، نو وایي زما یو ورور دی هغه ما سره ظلم کوي او ما نه داسې پیسې اخیستې او دا دي او دا دي، نو د هغه سایډ قصه به چې تا واورېدله، نو حتما به تا ویلي چې هو دا خو واقعا دا ظلم کېږي. چې مونږ کله د هغه د مشر ورور سره کېناستو، د هغه دلایل د هغه ثبوتونه مونږ ولیده، دا کوم چې به مونږ ته مخکې خیسه کوله دا مونږ ته معلوم شو چې دروغجن دی او خبره یې رښتیا نه ده. نو دې کې به دا وي چې دا حق دی د کوم کس چې غواړي. آیا درېمګړي قسم ثابت کړی دی که نه؟ یو جرګه کې دا حق ثابت شوی دی که نه چې هو فلانی دی دا حق یې پې کېږي، نو بیا هم چې نه درکوي، نو حق ته په کومې طریقې سره مثال هغه کوم مال تا ته لاس کې درغی څه درغی هغه ته بیا ته نیولی شي او استعمالولی شي، او دا جایز دی. شیخ صاحب محترم، بل ورور سوال کړی چې آیا دا مزي نجسه ده او که نه؟ صحیح قول دا دی چې مزي چې دا نجسه ده، خو د مزي د پاکوالي باره کې شریعت به طریقه دا ښودلې ده چې دې باندې به اوبه چړکاو کړي. نبي صلی الله علیه وسلم د عریر لانهو ته ویلي و چې ته کله تا نه مزي لاړې شي، نو خپل ذکر به ومینځې سره د هګۍ او کوم چې مني باندې جامو باندې لګېدلې هغه باندې به اوبه چړکاو کړي. د صفایي لپاره شریعت مختلفې طریقې ښودلي. اوس ګوره د ماشوم هلک او د جینۍ چې کله میتیازي د چا په جامو باندې د هغوی ولګېدلي، نو جینۍ باره کې شریعت وایي چې اوبه یې مینځي، او د هلک باره کې وایي چې اوبه پرې چړکاو کړه. نجس خو دی خو د پاکۍ دپاره چړکاو دی. دغسې د مزي باره کې هم شریعت ویلي چې اوبه به پرې چړکاو کړي، نو هغه صفا کېږي. شیخ صاحب محترم، بل ورور سوال کړی دی چې یو انسان دی او هغې باندې دغه رنګه شپې غسل واخېد او دې سهار مونځ وکړو پته ورته ونه لګېده، نو آیا دا وروسته ورته پته ولګېده دا به د دې مونځ قضایي راوړي او که نه؟ یو کس دی هغه مثال مونځ وکړو بې اودسۍ حالت کې، هغه بې اودسۍ مثال وړوکې بې اودسۍ ده یا غټه ده مثال غسل دی، وروسته ورته پته ولګېدله، نو بلکل د دې قضایي به راوړي. عمر لانونه په ابن ابي شیبه او مصنف عبدالرزاق کې نقل دی چې هغه خلکو ته جماعت ورکړو، چې جماعت یې ورکړو کله چې مونځ ختم کړه جامو ته یې ګتلې مني اثرات پې و، نو بیا
ویلي چې موږ دومره کمزوري شوي موږ ته احتلام شوی په ځان باندې پوه شوي نه یو. نو روایت کې راځي چې خپل مونځ یې راوګرځاو او کوم مقتدیان چې هغو ته د اعادې حکم ونه کړ، دې نه دا مسله معلومیږي یو امام دی هغه په بې اودسۍ حالت کې خلکو ته جماعت ورکړو، نو دا به څه کوي؟ امام به خپل مونځ راوګرځي، کوم چې مقتدیان دي هغو باندې راګرځول نشته، ځکه د امام مونځ جدا د مقتدیانو جدا دی. شیخ محترم بلې ورور سوال کلی دی چې انسان د هغې په قصدن سره منځونه پرېښودي، آیا په دغه انسان باندې د منځونو قضایي بیا لازمه ده او که نه؟ منځ پرېښودل چې دی حضرت صاحب دوه قسمه دی، یو دی انسان نه هیر شي یا اوده پاتې شي. نبي صلی الله چې من نامه څوک اوده پاتې شو نسیان پرې راغی، نبي صلی الله چې دا مونځ یې هغه وخت کې وکړي کله چې وریاد شي یا چې راپاڅېږي. اوس مثال ته اوده یې سهار ټایم دی راپاڅېدلی 9 بجې دی بس اودس به وکړي مونځ به وکړي، یا د بل ټایم دی یا مثال تا نه هیر شو، انسان د هیر هم راځي، انسان نه هیر شي بس څه وخت چې در یاد شو دا مونځ به وکړي. یو دی قصدن قضایي. قصدن قضایي څه ته وایي؟ قلاره ناستې فلم ډراما کرکټ او دا کې مونځ ټایم شو زه وبه یې کړو زه وبه یې کړو، بس تا قصدن قضا که. نو قصدن مونځ باره کې نبي صلی فرمایي چې من ترک صلاة متعمدا فقد کفر، چا چې قصدن مونځ قضا که کفر یې وکړه. نو کفر دی چې وکړه د کفر نه به توبه وباسي، استغفار به ووایي، بیرته به رجوع کړي، ځکه د بعضې علماو په نیز باندې څوک چې یو مونځ هم قضا کړي لکه امام احمد وایي چې دا کافر کېږي په دې باندې، نو ته به توبه د دغه مونځ وباسي. دې مونځ تا باندې قضایي نشته او نفلونه ډېر وکړه. شیخ محترم بلې ورور سوال کلی دی چې انسان د هغې ته شیطان دا وهم او دا چې چېرې د الله د ذات باره کې قیامت باره کې نعوذ بالله دا نشته، نو آیا دې سره انسان ګناهګارېږي او که نه؟ نبي صلی الله علیه وسلم ته صحابه راغله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته داسې وسوسې راځي چې هغه موږ په خولو باندې نشو راوستلی، د الله متعلق د نبی متعلق. نبي صلی الله علیه وسلم حدیث کې هم بیان کړی که نه چې تا ته به شیطان نشته، ته وایي ته چا پیدا کړي، پلار دې چا پیدا که، بیا آخر کې الله چا پیدا که، داسې وسوسې. نو صحابي ته نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې ستا دا زړه څنګه دی؟ زړه د اطمینان باندې دی که نه؟ هغوی زړه مې په اطمینان باندې وایي. دا د صریح ایمان دلیل دی. یو چا کې چې ایمان موجود نو شیطان راځي داسې انسان باندې وسوسې اچي، داسې انسان دا زړه خرابول غواړي، ځکه دا زړه چې دی آباد دی. نو شیطان هغه زړه کې اوسېدل غواړي چې هغه بنجري، نو ستا زړه آباد دی، دا شیطان غواړي چې دا خراب کړي او په دې کې خپل ځان دپاره ځای پیدا کړي. نو دا ستا د ایمان دلیل دی چې په دا کې ایمان شته دی. وسوسو ته به توجه نه ورکړي. ګوره وسوسه راغله نو علاج په قرآن او حدیث کې ښودل شوی دی چې ته به آمنت بالله وایې، آمنت بالله. اخرنی صورتونه ولوله، دعاګانې د الله نه غواړي چې رب العالمین دې وسوسو نه مې خلاص کړي او دا عقیده جوړه کړه چې په وسوسو مې الله رانیسي نه، نو بیا به دې وسوسې نه خلاص. ګوره وسوسې خلکو ته په اودس کې ورځي، یو اعضا د هغه شپږ او 10 ځلې مینځي، هلکه نه مې دی مینځلی. ما یو کس ولیده هغه به چې باتروم ته لاړ نو نیمه ګنټه به په باتروم کې تېروله، وایي ما نه قطرې روان دي، 4 رقمه ټیشو پیپر به هغه سره و، زیړ سور دا هر یو معنی به هغه د بول دغه اثرات معلومول. نو دا وسوسې دي، نو دې ته اعتبار مو ورکوه، دا اول جوړ که ځکه کې اعتبار دې ورکوه دا شیطان دې نور هم رانیسي، نور دې هم رانیسي. بعضې خلکو ته د ښځو د طلاق په مسلو کې وسوسه ورځي، خولې خوځېدلې نه هلکه وایي چې ما خو به داسې ویلې نه چې ښځه مې طلاق کړله، هغه ژوند په عذاب کې شي. بعضې خلکو ته په مانځه کې ورځي، په مونځ باندې ولاړي، دا څو رکاته به مې کړي، څنګه به مې کړي، غلط خو نه شومه، سجده مې وکړله، دې ته اعتبار مه ورکوه. داسې ووایي چې دا اودس مې وکړه، ښه ښایسته مې وکړه، شیطانه مخ دې تور، همداسې مونځ مې وکړه، ستا مخ دې تور، همداسې نور کوم اعمال چې دي، نو دا وسوسه به تا نه ورو په ورو ځي. شیخ محترم بلې ورور سوال کلی چې دا ګیره خرول آیا دا ګناه کبیره ده او که صغیره؟ ګوره ګیره خریلو باره کې د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې ګیرې غټې پرېږدي، وقص او شوارب دا بریتونه کټ کړي، د شونډو نه چې کمي دا کټ کړي. دې کې امر راغلی، دا قاعده د فقهي قاعده چې الامر للوجوب، امر د وجوب دپاره نبي صلی الله علیه وسلم امر کړی دی. او په مقابله کې داسې حدیث نشته چې خیر دا ګیرې تاسو وخورئ یا کټې کړئ، چې نشته نو دا فرضي حکم شو. نبي صلی الله علیه وسلم ته 2 مجوس راغله د ایران، دواړو ګیرې خریلې وې. نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې تاسو باندې دي دا څه م کړي، په دې ګیرو باندې مخونه هم داسې کل کړي دي او ګیرې م خریلې. هغه چې موږ ته خپل مشر ویلی چې ګیرې وخورئ، او نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ما ته خپل رب وایي چې ګیرې پرېږدئ. نو ګوره د مجوسو نه یې مخ واړاو. نو فکر وکړئ مسلمانه چې ته ځان ته مسلمان وې، ته ګیرې خرې، نو ستا متعلق به د نبي علیه السلام حکم سي. حق بل د دې د حرمت وجه دا چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه ښځو باندې لعنت دی چې هغه سړو سره مشابهت کوي، او هغه سړو باندې چې ښځو سره مشابهت کوي. ته چې کله ګیره خرې نو ته د ښځو سره مشابهت کوي. ګوره تاسو فکر وکړئ اوس که د یو ښځې ګیره وی څومره به بده معلومېدله، او چې سړو شته ښې ښایسته معلومېږي،
زینت دی د سړو همداسې دا مشابهت دی د کفارو سره. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې چا سره مشابهت کوي هغه به د هغو نه. دا ګیرې خریل د مجوسو او د یهودو کار دی، ځینې کټ کوي او ځینې خري، نو ته د هغو سره مشابهت کوي. بل ګوره دا داسې یو ګناه ده چې 24 غنټې تا سره ده، ته که په حرم کې ولاړې، ته که په تهجد ولاړې، ته مثال په روژې په حالت کې، دا ګناه تا سره ده. تاسو د یهودو ته وګورئ، دی نه د هندوانو د سکانو تاسو وګورئ، یو باطل دیني دی، باطل، خو د هغوی اکثر خلکو وګورئ ګیرې پرېښي دي. او زمونږ ځوانانو ته راشه په قرآن کې تاسو وګورئ طرف ته الله اشاره کړې ده. موسی علیه السلام چې کله غوسه خپل ورور ته هارون ته قرآن کې راځي چې ای وروره ما د ګیرې نه مه نیسه، دا مونږ ته راښیي چې د هارون علیه السلام ګیره وه، انبیاو به ګیرې پرېښودلي. بعضې خلکو دا شبهه ده چې لکه ګیره زه پرېږدم نو بدرنګ به ښکاره شمه. نبي صلی الله علیه وسلم ته الله ډېر ښایسته حسن ورکړی و. یوسف علیه السلام ته الله د نیمې دنیا حسن ورکړی و، سره دې نه چې د هغوی ګیرې وي. په ګیرې سره سړی بدرنګېږي نه. بعضې وایي چې لکه ګیره پرېږدم خلک به لور نه راکوي، واده به مې نه کېږي. او تاسو وګورئ د مولیانو اکثره دوه ښځي، دا کوم چې ګیرې خریلې هغوی یوه هم ورته نه میلاوېږي. دا هم یو کمزورې شبهه ده. او که ته وایې چې ګیره ډېره درنه ده، وزن مې ورسره سیوا کېږي، رهو به پرې غورځېږم، دا هماسې جهالت دی. نو دا شیطان وسوسې دي. ناشنا کار دی ته وګورئ، کوم چې شیطاني کار یې هغه موږ ته شیطان ښایسته کړي. اوس که شریعت داسې امر کړی وی چې هر سهار به راپاڅېږي او بلیډ به راواخلي او جیلټ به راواخلي او فوم به ووهي او دا مخ به سم موټروی سړک به ترې جوړی، نو هر یو کس به ویلی چې لکه دا څه سخت حکم دی، هر سهار به زه راپاڅېږم او ګیره به خرېمه، دا خو نشم کولی. خو چې شیطان ورته دا الټه کار ویلی دی هغه باندې عمل کوي. شیطاني کارونه موږ ته ډېر اسانه دي، نو دې نه ځان ساتل پکار. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.